دا ټیم لایو موږ راغلي یو د موږ سره دا ټیم ګران میلمه قدرمند د پیرانو پیر د علاقې یو غټ پیر جناب کوم نوم دی د پیره ګل دا ګل پیر دا ټیم د موږ سره موجوده دی د ده سره به یې څه وینا کوو خبرې به کوو درنې خبرې به کوو سپکې خبرې به نه کوو سپکې خبرې خو به نه کوې دی دا ټیم څه ویل غواړي د دا لیونیانو په باره کې چې دوی دا ټیم په علاقه کې دی وایي لیونیان ډېر سوي دي ته څه ویل غواړې دا لیونیانو په باره کې دا ټیم څو ځوانان موږ ګوري کمنټونه راتس کړي ځوانانو دا لیونیان په علاقه کې ډېر سوي دي ته څه ویل غواړې ګله نو دا به څه به کوو تړو یې جیله بیایو جیله بیایو دا لیونیان ته ته څه ویل غواړې جیله بیایو ورته جیله بیایو او دا ټیم یو ناجوړی مرزا آصف صاحب हमें देख रहे इस टाइम मिर्जा साहिब बड़े अफसोस दी गल है असा तुहानू मैसेज करेंदे फेसबुक ते व्हाट्सएप ते तुसा सानू रिस्पांस के नहीं देंदे دا ټیم اصل خان کاکړ دوی ماره تا ګوري اصل خان معذرت غواړم د یو دغه کې وکړه سپکې کې وکړه دی خو 3-0 کمی دي ستاسو 0 کمی دي سو لس 0 کمی دي ته په 100 روپۍ باندې خوشحاله کېږې ستا ته میلاو سي 50 روپۍ باندې خوشحاله کېږي چې دته یې څوک 50 روپۍ ورکړي ښایسته هغه یم ته ډېر په ښه دغه دې ګوري کمنټونه به اوس درله راتس کړي ښایسته هغه ته ته څه ویل غواړې ورته چیز دې غواړې ښایسته هغه څه خدای دا ضروري الله پاک تیر کړي چیز دې الله پاک تیر کړي ګرد قانون بند دي ګرد قانونه بند دي نو دا ولې بند دي دا څه کیسه ده دغه چیش په بازار کې زه روان یم وروره پلسانده ودرېږي دور ودرېږي ښه کاوه بروې قلقې ته دته ودرېږي پیسې په اردو کې درته وایي پیسې ویلې په اردو کې پیسې دو تانې لکو ښه وایي پیسې دیو تانې نه لیکه دو تانې لیکه دې دو وایي تانې لدي بیا بیا خپل ماما زامن در راوړم ښه زما نوم به دې وراخیستی نو ستا نوم واخیستی نو ده څه ویل راوله ځه ولې راوله وای خو ټلیفون به دې راکوي دا ټیم رحیم ترین تا ګوري امیر شیواني تا شاواني ملک خیر الله تا ګوري دغه دی عمر دی سوري عمر صاحب ستا نوم کې سره دغه شولم دغه دی دا خلک تا ګوري ته دوی ته څه ویل غواړې دا ناجوړي سي راغلې ده دوی دا ټیم ګرده ورځ ناست دي فیسبوک چلوي فیسبوک ګوري دا ته دوی ته څه ویل غواړې دا دندې ورته بندې کړي دا دنده بندې کړي ورته دا شان مه ګوري څه نصیحت ورته وکړه دا ساته وګوره نو دا به څه به کوس دی دا شان ګوري ملک خیر الله وایي دغه سړی څوک دی خپل تعارف ورته وکړه ورته زه څوک یم ځان ور وښوه زه د ماما زوی یم د بګر زوی دی بیا نور بس ورته پیر یم پل یم بل چی شه ګرده کیسه ورته وکړه پل یم بس دی وایي دا خو پالتو سپک سړی دی د تا شی نیم سپک نو چی شی نو هغه دته د دغه کیسه وکړه هغه پولیسان ستا د ویلې جیل جاو څه ویلې جیل جاو اچھا تاسو په کراچي کې وټل چلوي خلکو سی به ولې چای راوړه څه به درته وایي چای راو بروې کاوله کې تا به څه ورته نسته نو چای به نه ولې ستا ورته نسته دا ټیم منان ګل منان تا ګوري منان وایي منان دا چې وده منان به ګسه راوبولو منانه موږ تا د کیمرې په لور رابولو څنګه دې راوبولو زما که طریقه یم نه دی زه ویو به رحیم یاره په زلتن په زل نه پشت ولا کسر مینس پخلا وده دا منان ګل څنګه رابولي منان ګل منانه دا انوایټ مې کړې دا ټیم چې دی دغه زموږ د کلي
څو ځوانان دې ګوري نصرالله دې ګوري رحیم وایي نیش سوی زما مخ یو بلې خواته دی سم یې نه وینم دا ښه دی ملک خیرالله وایي دا څوک دی داسې دی دی پیر دی زموږ د بګرزۍ دی 10 زیرو یې کمې دي څو زیرو یې دې کمې دي پوره 10 زیرو یې کمې دي و خلک تا دا ټیم ګوري دوی ته څه خبره کوي ته کوم پیغام ورکوي څه غم کوي چیش ځینې غواړې 100 روپۍ ځینې غواړې کیسه ورته وکړه منان زما پیسې خوړې منان پیسې خوړلې دي 100 روپۍ څو منان دا پیسې د څو خوړلې سکوټر ته تیره واچو څه وایې رښتیا وایه دا خو د منان کیسې اوس موږ ته معلوم شولې وایي ګله درواغ مه وایه منان وایي نه دا رښتیا د هسې خبره ده اوس به واده کې واده کې پیسې د څه واسې په واده کې دغه د جانان ترین تا دا ټیم ګوري جانان پیژندې کوم جانان جاوید یا جاوید نه څوک دا جانان ډېر ښه ځوان دی برېتور دی یا هغه د ده د وړونو برېتونه دي دی وایي څنګه یاست جانان درته وایي څنګه یې څنګه نو ته یې یو جواب ورکړه ښه یم یا روغ یم یا دغه اشه کوزده واده یو شی دې کړی دی یا د ورور واده کوم څه وخت دی واده د اختر بعد څه وایه نو ستا د څه وخت دی ما د نه څونه ستا د کار نه کوي که څه کیسه ده تا راولم زما ماما زوی وروره واده له ما راولې اوس دوی موټر دي بایم ښه دوی موټر دغه دی منان وایي ګل ته کرونا اورئ وایي ګل ته کرونا وایرس راغلی دی د خور کوس شکنځا مه کوه نه بړوه وایي ګل ته کرونا وایرس راغلی ولک راغلی د مناسته پوښتنه وکړه ولک راغلی رښتیا وایه قسم نو دی بړوه وایي کرونا وایرس له راغلی یا نه راغلی ها نو دی بیا څه وایي دا خلک تا د دنیا ګوري جانان خان دې ګوري زموږ نصرالله دې ګوري دغه دې ګوري وهاب خان دې ګوري جانان ترین زین الله دې ګوري کینګ خان دې ګوري ډېر ځوانان دې ګوري دا ټیمګر د ورځ فیسبوک ته ناست دي کور ته په دغه دی دا کرونا ده وشته او اوس دا منان دا خبره کوي وایي داسې دی کرونا یا ولک ونیو په قسم به خدای کې ونیو څه وایه نو دی د ولې دا خبرې کوي دا خبره داسې وشکوه یار دا خبره نو دی ولې دا خبرې دا 2 نمبر خبرې پیلاوي دا وشکوه ښه دا خبره وشکوه دغه دی د 100 روپۍ پټرول تا ته ولې راواچو 500 روپۍ راواچو څه وایې 500 روپۍ ده نو دی په دا باندې تا د ځان سره ګرځي بیا منان وایي ګل ته ووایه کرونا ګل ته ووایه وایي کرونا وایرسه نه ګل منان وایي کرونا وایرسه ها نه کرونا وایرس دا کرونا وایرس دی چیش دا خدای وکړي یاره چیش دی دا خدای چیش ورکړي دا ګلاله څنګه نه جوړ خدای دا تیر کړو نو نه د قانون بند دی ولې کرونا ده نه دا و دا بد قانون چې بند کړ هغه بیا برونا ده دا منان له بیا چیش راغلی ده دا منان کس دا تا کې دی قسم رښتیا وه داس کې که پیدی کرونا وله راغلی وه زموږ سره ولاړ کاش ته په خوشحاله وې چې کرونا وله راغلی منان زه ستا په څنګ نه څه ووایه ظالمه نو ټوخه موخه وله راکړله سره کیسه م ټوکې کړ په ټیټه ټوخه واره دا ورته وکړه چې دی واره پخه شم سي ټیټه ټوخه ورته نه دا ټوخه چې انسان له راشي نو دی بیا کرونا شي دا کرونا لاسې الله پاک تېروي دا کرونا ښه داسې راغلی دی که نه دی ښه نه راغلی یار دا سترې دوکان څنګه خدای خلاص کړی دی بل الله خره کړی د ساسه ولاړ د ماښام اونه نو دا منان بیا ولې وایي چې دله کرونا راغلی ده تا شی ها نه راغلی څه ووایه دا ټیم ته کوم کار ژوند کوې چیش کاروبار دنده دا خلکو ته ووایه ورته زه چیش کوم زه ته نسوار مخکې کړي دي نسوار کاروبار دې کړی دی بل د چیش کاروبار دې کړی دا ټیم دغه خاکسار خان وایي ګل خان ته زما سلامونه ورتسکه سلام جواب ورک په غټ انداز داسې په تندی ورته وټکه ورته السلام وعلیکم السلام
دا ته وایي خاکسار خان خاکسار خان وایي ګل چې دی ډېر ښه سړی دی خو د ده 3 زیروې کمې دي دا غلطه خبره دی کوي په دا کې ته څه ویل غواړې ولې موږ کراچي کې وو کراچي لاندې کور موږ ونوی و دا ټیم ته دغه د لیاقت ترین دی ویندې علاقې دی وایي ګل چې دی خالي ماج ګوزونه ته څه دا کې ته څه ویل غواړې ته زموږ یار مطالبه یا دا غلط خبره نه کوې خلیل خان غلط خبر غلطه کوه غلطه نو دا خلک کوي نو دا علاقه دا خلک څوک دي زه نه پېژنم دا لیاقت ترین تا ګوري خاکسار خان تا ګوري واب خان تا ګوري منان ګل تا ګوري ستا غټ دشمن دا خلک دا خبره کوي زه روان یم چکیله ښه نسوارو چکیله خو چکیله روان یم و د څه د دوی د منې کوس و دا نسوار په پلا پنجاب له نسوار واستو لالا دا لاټ پینه وکړه ته ماله 15 ګونې په استچاسو واخه راواسو 15 ګونې قانله وسه و اغلم واسه شه ګپه دې کوله نسوار مو واغسوئ 15 ګونې نور سودا هم نو سبا حالت څه کوو دا ټیم ته دغه ګوري سید عزیز الله تا ګوري دا یم سید دی ورته دی ته دا سید ته څه وینا کوې دا خو ستې سړی دی تا سره دی دوکې کوي سید سړی دی تا نه مني ستا پیري نه مني دا به ته څه کوې دا خلکو سره ته څه کوې دا سید مجې سړوپ دی دا سړوپ ته سړوپ یې نو دا خلک ولې دا خبره کوي نه وایي دا دې درته دا دې کښلي دي بیا وایي سلام کم ځای دی ښه رحمت دلشاد وایي دا کم ځای دی تا ته وایي دا زارت دا پټ ځای دا چې دی دا زموږ د علاقې یو نوی هغه د سید عزیز الله عزیز الله وایي دا خر ټکاوه دی تا شایي وایي دا خر ګوزید دی زه دوم قوزو نه یم دی نو دی بیا ولې دا خبره کوي دا غلطه خبره دا غلط مجلس ده ته چا اجازت ورکړي سته وګایش نو دی ولې وایي دا خر ګوزو دی ټکاوه دی ها نه دی دا ټیم احمد خان هم تا ګوري احمد خان وایي دا ګزاوند چشکي بیا راغلی دی فیسبوک د ده د اوس سره لړلی دی ها دغه ټیم د ځوانان ګرده ورځ کور ته ناست دي دغه فیسبوک سو پبجي پیژنې پبجي بیا چیش دی وای ظالم تا ته چا درښولی پبجي قسم به خدای زما اخیستی خنان هغه په پولیس کې دی نه دا پبجي گیم سره کیسه هغه د څه دی د شپې چې ټکان ټک 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 دغه تو دغه شی دا هغه گیم کوي گیم دی کېږي هغه گیم یو وایي راسه زه خوش کړم بل وایي زه خوږه بل وایي ما ته وینه راکړه بل دغه گیم دا خلک دا ځوانان ګرده ورځ کوي دوی ته ته څه نصیحت کول غواړې داسې کېږي هغه ټول شیطان در دی ټول دی کېږي مړ هغه دغه زه د سلام موبایل مې راواخیستی پورټو مې واخیستی پورټو داسې کې ولاړ دور کې ولاړ پورټو داسې لاندې تسکوي منان زما لږه غلطه خبرې نه کوي دا منان خو د دا وسه غلطي کوي دا ټیم خان علي خان وایي ماشاءالله خیر دی دا ګل خان سړوپ دا ټیم چش کوي دا سړوپ یې درته وویلې په دا کې ته څه ویل غواړې دا خلک ولې دا قسم تا ته غلط ګایېږي څه خبر پرېږدئ دا ګناه دا ګناه ده دا ګناه ده بلکل دا ګناه ده ته دا غلط وایي دا ګناه خدای وایي دا کرونا وایرس دی سید عزیز الله وایي دی کرونا وایرس دی
بیا درته ویلې وای دا وای د ده سدی څه دا ټوخه موخه نو عزیز لا د ده له خو ټوخه نه ورځي د دا یو انډیوال دی منا نومېږي هغه له ټوخه ورغلی وله د کپیدي ته کیسه ورته وکړه سره کیسه م کړې پوره کیسه ورته وکړه دا طرف ټوخه یې سره کیسه م وه ټوخه ټیټه په زوره چې واره دی له ورشي دا ټوخه چې دی کړو ناسې واره په کیمره کې ورته تسه که ټوخه یا ایرکسن ټوخه نه دا خو دې دغه ورکړي مه کوله دا ټیم یو صوفي تا ګوري د هغه نوم دی لالا ظفرالله ترین دا صوفیان ته څه ویل غواړې چې دا ایم دا ټیم فیسبوکونه دي دا شان چلوي دا ته څه ویل غواړې صوفي دپاره په کار دی فیسبوک وچلوي ها نه نو ښه کار دی چې بیا چلي که غلط کار دی ښه کار دی نو فیسبوک غلط کار دی نو تصویران کیسه ده نو دا څنګه ښه کار دا نه دی ورو زه تا ته وایم زما څه درته موبایل و زما د ورور زما ونیوی څه وایې ما سره ونیوی دا ګناه الله پاک نه کوي څه وایې د ده زما موبایل ونیوی د ده زما اته موبایل ونیوی کوم موبایل دا ستا دا ته د غټ موبایل و ښه دا مې سره ونیوی ډوډ غلط ودګایې ښه چا سره ګایدی جون سره انجونو سره ګایدی جون سره رښتیا وایه د جون سره ورسکادي لالا هم ګایدی لالا هم د انجونو سره ګایدی ګرده ټکریان لګیا منان هم ګایدی آی څه وایې ظالمه ښه بل یې هم ګایدی بیا تا موبایل څه په وکړي ما سره ونه هلک دا ګناه لري دا ټلفون ورکوئ زه سره ووتلم ووتل دوی ټلفون راسره و مننه خو ستا موبایل څه ستا موبایل لیست ښه تا موبایل لاړله تس یې کوي ما هم سره واخیست ښه دا ګناه نه لري دا موبایل ګناه نه لري دا ګناه نه لري د موبایل یې ترکوي دا پټو پورته دا پټو لاندې تس ښه پټو پورته کې پټو لاندې تس دا د چیټ پټوګانې د ارکانو پټوګانې د صوفیانو که د انجونو د چی سره قسم تصویران دا ستا دا ته پټو تابر چا لاخیستو الله پاک دا زولي خدای نه تیری دا دوست زه روان یم منان کنسل کوي ښه منان مېلمانه ده ښه دا ته دا دغه وایي دا ټیم د احسان الله احسان خان تا ګوري شیخ اجمل صاحب تا ګوري دی چې دی دی د کله سیف الله دی دا شیخ اجمل صاحب دی چې دی دا کوم دغه اجمل خان زه تا ته خبر وم ته زما ماما زوی یې ټیک سوله یمه زه تا ته ګز غلط خبر ګز کوی سم یعنې څه کوئ ته زما د ماما زوی ته ګد کار مه خرابوه ته دوکان د درېږ سې ستړی هم وې بلکل بل ستا بل ورور نوم چیست دی موټر چلوي مصطفی اکرام تا روسا کوي الله پاک بلکل ده ته ما وسه ده زما یار علاقه په دوکانه علاقه دوکان څه دی کېږي ما ده ته غلط خبر کړی یا نه دی کړی اوس دغه وایي اجمل صاحب وایي دی د کلا سیف الله دی دی وایي ګل ته ووایه کستي پخوا لیونیان شاټان چې لس زیرو یې کمي دا خلک ماته راوشو زه بیا جوړ کړم ته څه ویل غواړې ده ټیک سو دا خل لیونیان په لاس ورکوې چیرې دي دا نه په کلي کې یو دی کوم ناجوړي ده دا ناجوړي ده ته ور وشو چې دی یې بیا ونیسي دی ونیسي اوس د جیله پوست ښه په جیل کې هم نومونې خلک دي زه دوه واره زه تا ته خبر وکړم الله پاک دا روزالي الله پاک نیتو کې قانون نه خلاصي الله پاک دا سات ستې دوکان د شتیک خو بله دوی څوک تاسو کارولې
تاسو څوک خبرې کوئ یعنی څه کوم ستا توان دی ستا روزي خرابېږي بالکل اوس دی وایي وای ګل ته زما غټ سلامونه ورته سکه ورته ورته دا لیونی څوک دي چې ما ته په لاس راکوې دا لیونی وایي څوک دي چې زه بوځم جوړ یې کړم جیل ته ورته سکه چیر دی دا لیونی خانځۍ کې دی په خانځۍ کې دی ډیوایس ښه دا ټیم دغه دی ته خلکو سره مجلس وکړه نو تو خو دا درته خلکو ته وایه دغه دی موبایله مه چلو درته خپله درته بوی کاږه وار اړته وګورې وار اړته وګورې دا دنده خو پرېږده یاره دا بوی مه کاږه غلط کار دی دا ټیم زموږ د کلي یو ډېر ښایسته ځوان دغه دی ډېر ښایسته ځواني خدای ورکړې ده دغه احسان الله خان ته ډېر ښایسته ځواني یې ده لکه ځان ته چې ګورې دا د قسم شی دی دا ټیم تا دی په سکرین باندې ګوري ده ته کوم پیغام ورکوې څه ورته وایې ورته ورته دا ناجوړي کرونا برونا راغلې ده د ورته د خلکو سره مدد دا ټیم دی موږ ګوري دا اجمل وای تا دا لیوني نوم ماته نه راوشوي کوم لیونی دغه کمه چی ورته وایي زه به دا ټیم یو بل ځوان تاله راوبولم دا ټیم موږ ګوري صوفي مې د دا اوسه ګوري دا سید عزیز الله دی مې د دا اوسه ګوري وایي ګل خان ته ورته دا غاښونه صفا که یو منخیرې پر پرتې دي په دا کې ته څه ویل غواړې دی ولې دا مسخرې تا سره کوي وایي غاښونه صفا که یو منخیرې پر پرتې دي ها دا ولې دی وایي غاښونه ولې نه صفا کوې صفا کوو نو دا دی وایي یو منخیرې پر پرتې دي شی نشته دا بړو ده دا ما دغه کې بړوتوب دی ښه غوټه تا څه کله چې اوس پر دا شي باندې ودرېدلې نو غوټه نشته اشا خولۍ کیسه دا خلکو ته وکړه خولۍ تا څه څنګه په واده کې ته یې بل یو څوک زه وم انعام لاو ما ته غږ نه وکړي معنا ده ستا د لاس نه څه کېږي بالکل ستا د غول ستا څکلی کې نه کېږي خولۍ باد ووړه باد ویې وړله باد ووړه ما ده غږ وکړه د تاسو تا خولۍ ولې راسه ښه سلام منان درته وایي منان تا خولۍ څک ښه دا خولۍ الله تعالی محمد رسول الله باد ووړه ښه منان ته ته څه وایې منان ته تا څه ویل زموږ د کوم زموږ کاټ ته کوم لاره راته ته دا ملیزۍ څه ده شونغرۍ موږ کور ورکس څه وایې ظالمه موږ منانو ته موږ کور ورکس دا یو ځوان ډېره ډوډۍ ډېره مخوروار ورته ووایه ډېر ډوډۍ مخ چې ډېره ډوډۍ وخورې کوم نقصانات دي دا ورته ووایه چیچ کېږي ګېډه غټېږي نس غټېږي دا کیسه ورته وکړه نو هستې پخوا چې یو سړي ګېډه غټه سوې ډوډۍ چې یې خوړله پوره کیسه ورته وکړه یوه میاشت کراچي کې ناجوړ ته ناجوړه وې درې میاشتې څه وایه درې میاشتې وروره ساړه بند سر مې خلاص نه سم قوت ماله داس باقي رالی څه وایه باقي رالی په کراچي کې ناسم خنزیري ماته څه وایي زما ورور د تاسو خان ما ډاکټر له بوس څه هغه ډاکټر له بوتله 3000 روپۍ ماصرف فیس 2000 روپۍ ماصرف لاړې 2000 د فیس ته ولاړې 3000 د چیش ته ولاړې دوا 10000 روپۍ ولاړې دا ښه دوا مو وکړ د رنډۍ زه د ډروپ راوړې که چی ډروپ یې در ولګوئ دا لاس دی مو کوژدی ما تاله ټلیفونونه در راوکړي نو دا کراچي باد زه روان یم
بل وطن مو خلاصوئ په نالس په سټاپ کې چیرې کوم سټاپ په نالس په سټاپ کې په نالس سټاپ کې زه ناست یم برالې شودو والا ماله راورسېدی ته یوه درې زپي نو راکړه ته خبرې په اردو کې وایي که په پښتو کې پښتو ما ته خدای ته اوس غلط ووایه ته دا غلط په مو ولې وایه رالې پان والا ته 15,000 روپۍ مو ورکړې شودو والا ته 15,00,000 روپۍ مو ورکړې دا وخت شودو والا ته 15,00,000 روپۍ ورکړې مه کوه ظالمه رونډۍ ځي ماله داسې خراب شودې راوړې بت مې په پاس برته دې ورپس کړې دا څه وایي نو ولې دا تاسې ولې کوي دا کاله زه ناست قسم په خدای ما غلط خبر کړی بالکل نور ولا شودې راواخیست شودې مې بت په راپاس دی وایي د هغه پهلوان احسان لا وایي وایي د نسوارو من په څو دی دا تاسې نسوار اخیستي من یې په څو 15,000 روپۍ په 15,000 څه وایي من کې څو کیلو ولو په ارسلانو په ارسلانو سودا مې سره وکړه ولم چکي ولا ته عایشه دا عبدالجلیل کاکړ وایي دا غوږونه دي چاته سوي دي خدای دې سوي خدای ورسه چی شي خدای وکړي خدای وایي راکړي دي جلیل خان ته غلط دغه علي خان وایي اغا جان ته زما چپه لاس باندې سلام دی تا شی سلام اچي خو په سم لاس بیا چوئ نو دا ولې دا غلط کار کوي دا غلط خبره ولې کوي دا د خدای وکړي خدای پیسې ورکوي ده ته نو دی سر نه خلاصي دغه انیس وایي انیس خان وایي ګله دا غاښونه صفا ساته وایي سبا به بیا واده غاښونه دي دا صفا ساته ساتمه دا یو غاښ سوی کوي کوم غاښ ورښکاره دا چیش کی سوی کوي اوس څه ما کړه راخم په خوله کې اچو ښه مالګه کې اچوې ګوره انیسه ته غلطه خبره نصیر احمد خان وایي دا نصیر احمد خان وایي ستا واده څه وخت بیا وایي په خپل واده کې مې رابولې ده ته یې څه خبره وکړه نصیر خان وایي واده دې څه وخت بیا ما رابولې خود الله پاک زما د ورور واده یي ستا موټر دی د بل موټر دی منات ست نه کړو منان ته نه که ولې وغورځوله دا غلط کار کړی ستا لنګوټه ستا د ځوانۍ پېچانې د ستسکې خولۍ وه پیسې هم درڅه واچې پیسې هم واخیستې دا ټیم تایي خلکو ته ګوره نو بیا خرڅ درکوي دا زهیر خان وایي د واده نه دی دا غلطه خبره یې وکړه یو خو دا ټلیفون نسته څوک دی دغه خلک دغه ښه دی دا ګوره د عبدالجلیل کاکړ بار بار ماله ټلیفونونه راکوي جلیل خان وایي ده ته ووایه ورته ماله خاص دعا وکړه دواله وکړه الله پاک په زور یې کې وکړه قلو والله شاباش ورته جلیل خانه خدای دې د دواړو جانو د در سمه ورته خرڅ رسته و یو 50 شپېته روپۍ ورته خرڅ ماله رسته و بیا به ټیټې دوایي دله کوم ورته ووایه سم مجلس ورته ووایه خدای عایشه دغه علي خان وایي دا خالي درواغ وایي ګوزاوڼ دی دا خلک ولې ستا پیري نه مني دا نور پیران دی مني دا دي دی هر یوه له روان دي دا ستا پیري ولې نه مني دا خلکو ته ګوره دا خلک ریسي دا ولې ستا پیري نه مني ولې کومه ناجوړي ده دا خدای وکړي
شه دغه علي خان وایي وایي اغا جان ته ووایه ورته یوه بدله راته ووایه بدل مالک انات ورته ووایه خدای دې ښه خدای پیسې ډېرې ورکړي الله پاکه درته هم ګاډي ورکړي اوری علي خان آیا څنګه دوه دله وکړي وایي خدای دې دته ایم ګاډۍ ورکړي ټیټه دوه واره ورته خدای دې ګاډي ورکړي ګاډۍ دې ورکړي ګاډۍ دې بیا څه به کوي دا یې م ورته وایه دی نیشي دی اوس سپین سری به په ګاډۍ کې ګرځي ورته ورته ګاډۍ چې خدای درکړي دا غریبان مسکینان چې په یوزګۍ لاس درکړي رسوایه اوس هم یو کوچنۍ ګاډۍ ورسره ده خو یې چاته لیفټ نه ورکوي لټې نه وکړي چاته لټې نه وکړي نو دغه دی دا ګاډۍ څه فایده چا ته فایده نه دا ورته ورته د خلکو سره مرسته کوه ګاډۍ که خدای درکړې ده لیفټ ورکوئ چاته دغه وایي عبدالجلیل کاکړ وایي ډېر د کور ودانۍ وایم انشاءالله وایي زه درځم 50 سپي درکوم دا څه وایي دا سړی دا بیا څنګه مسخرې چالو کړې دا جلیل خان وایي زه دته دغه ورکوم 10 روپۍ ورکوم ته د 10 روپۍ دپاره دله دوه کوې ورته ډېرې راواستو ظالم ورته 10 سپي باندې زموږ ګزاره نه کېږي دا ټیم ته مظفر لالا او مظفر خان دې ګوري مظفر خان وایي ګله یو کوچنۍ دوه راتسه که واره دوه ورته وکړه هلته کیمره کې ورته تسه که دوه ورته وکړه خدای کار سم په لاس باندې کلوله شان کې وایه ورته خدای دې کار در سم که خرڅ دې وغواړه ورته خرڅ راته سوه نو بیا به موږ کار در باز سم ټیټ دوه ورته خدای کار سم که ورته خرڅ راواستوه ورته 10 پی راواستو بیا به نورې دوه یې دله اشه دا 10 سپي خوند درکړي 50 سپي خوند درکړي 20 سپي خوند درکړي زه خو به ډېرې درکړم زه خو زریان به درکړم تا ته 100 روپۍ خوند درکړي تا ته 10 روپۍ خوند درکړي 20 روپۍ خوند درکړي 100 روپۍ خوند درکړي 20 روپۍ خوند درکړي دا 50 دا باندې سټیشن باندې نه درې ولې دا لږ پیسې دي اشه ته دغه وایي دا ټیم موږ یو بل ځوان ګوري مظفر لالا خو دا دی پدرخان دی دغه دی دا ټیم موږ ولاکه نه معلومیږي یو ځوان دی دا ټیم تا ګوري وایي دغه تعویض تا ولې لګولی دی د دې کومه ناجوړې دی د پښو ناجوړې دی دا ټیم دی دغه وایي څوک علي خان وایي دته به زه 200 روپۍ ورکوم په دې کې ته څه ویل غواړې 200 غواړې که 100 روپۍ غواړې 200 روپۍ به ته څه پکوې خپلې خورې مسکینان ته ورکوې چیش په خورې نو ډوډۍ چې خوا دې ستا نو شکر دی دا ټیم ته ضمیر شاه ګوري ضمیر شاه وایي زموږ هغه صاحب یې راسه زموږ وطن ته بس موږ قبول یې پیر یې زموږ ته څه وایې الله پاک زینت یې دی الله پاک کار دی شاته ورته خدای دې دا کرونا ختم کړي دوه ورته خدای دې کرونا ختم کړي لاس ورته پورته دا سر نه خلاصي پرچی نه دله راته صحیح دغه مظفر لالا وایي زما د خوا 1500 روپۍ دوکان ودرې چشتي درسم ستا پر دوکان یې ورکاو دی وایي 1500 روپۍ و دته زه ورکوم دی یې ماله راوړي به زه بیا تا ته درکړم واره ټیټه دوه ورته څه که نو 1500 روپۍ ده خو بیا غټه دوه یي بل شاباش امین بل نورې دوه یې ورته چې که نو 1500 روپۍ به کوچنۍ دوه ورلکه بل 200 روپۍ انعام پرچي دله راته څه کړې ده د 1500 بس خدای دې ورته کارونه سم که دا 1500 روپۍ به ته څه پکوې څه پکوې نو وربوشه وه دی وایي دا 1500 روپۍ زه درکړم بیا ته څه پکوې سم مجلس ورته وکړه تو خو خلکو ته وایه موبایل مه چلوه درته ته بوی کاږه واره یوه ته وګورې بیا بل ته وګورې
دغه سړي ته وګوره دا دی وایي دا 500 روپۍ بیا ته څه پکې خوږې پاک خوږې پاکې ای ظالمه خوږې بیا څه پکې تاله راوړم ښه کوچنیانو ته یې ورکړې ای دنده دې هم چالو کړې ده بس بیا نو صحیح دي بس دوه دې ډېر وله وکړله دغه دا ټیم دغه فضل رحمان تا ګورې فضل رحمان چې دی زموږ د کلي بیګ شو دی ما دته د مقابلې د ریسلینګ آفر هم کړی دی چې راسه ما ورته به یو مقابله پای ټیم وکړو دا سړی سر نه خلاصي و دته ته څه ویل غواړې ورته مقابله ورسره وکړه ظالمه قبله ورسره ریسلینګ میچونه تا یې لیدلي دي داسې په مخ ووایي درته ووایي پورته یې کړي د مځکې ووایي دا سړی د ما سره مقابله نه کوي بس ستړی شولې بس زموږ ګرمي وسه ښه ګرمي وسه ځوانانو دغه ولو د نن پیر د پیرانو پیر دغه څه شو نوم دی ګل زما ښه نوم یې زه ما دی په دراوړ دی چې دی زموږ د ماما زوی کېږي ماما زوی مې که موږ ستا د ماما زامن ښه زه د ده د ماما زوی یم خیر رشته سره اوږده ده نن دی د ما سره راسره ولو تاسو ته مې د ده څه خبرې در څه ښکلې درته سناو کړې نو اوس ورته ماته اجازت راکړي یو ټیټه دوه واره په آخري کې ورته وکړه بس بیا به اجازت زما خو غټه دوه په دا سکرین کې ورته څه کړه خاص د فضل دې اول رسیږي دا سړی زما یار دی ریسلینګ مقابله ما ورته سره ایښوله خدای سر نه خلاصي دا شیرعلي ترین له دوه ورته څه کړه غټه دوه به ورته څه یې ورته څه کړه زه لالا واره دوه وکړه بیا داسې ورته څه کړه دوه وکړه یوه سترګه واره ورته غټه ښه بس ورته څه کوه دا رکسن سړی نه دا دم داسې وه پر چوکه اوس سم دوه برته ورته وکړه بیا پر چوکه ښه دوی ته زما په باره کې څه ویل غواړې دا ځوانان ته ورته دی څنګه دی ښه سړی دی بد سړی دی څه تعارف وکړه یا څه غیبت وکړه زما په حواله باندې چیش دی تیری کې کرونا وایرس دا ټیم غلام مصطفی لالا تا ګوري دا بیا ډېر ښه ځوان دی دی به انشاءالله ډېر ستا خدمت کوي اوس یې واده هم کړی دی دته یو کوچنۍ دعا وکړه چې خدای دې نیک صالح اولاد ورکړي چیش دې ورکړي خدای هلک نوم بیا چی شي نوم ور وشو ورته دا پر کښې ده وزه نوم ور وشو کوم نوم پر کښې دی نوم ور وشو احمدالله ګوره غلام مصطفی لالا اورې ودرې وار زه دا غلام مصطفی لالا صحیح سوله غلط نه یم دا غلام مصطفی لالا ته اورې ده ستا پر زوی انشاءالله ستا زوی پیدا کېږي احمد لا بیا نوم پرېږدې نو اوس بس موږ ته اجازت راکړئ د خدای په امان ورکه ډنګ خدای امان بس خدای حافظ بیټرۍ کې م چارج ختم سوله